یو قاضي چې په عدل او حکمت سره مشهور و وفات شو. هغو کسانو چې د ده سره یې محبت درلودی او د یې خوښ و د ګلانو ډېرې ګېډې یې ورولېږلې چې د ده د جنازې سره کښېښول سوې. د دغه قاضي زوی هغه شیخ ته چې قاضي ته یې د جنازې لمونځ ورکاوه وویل: ای اکا، دغو ګلانو ته وګوره چې زما د پلار اشنایانو را لېږلي دي. شیخ وویل: ستا پلار د خپل ژوند ورځې د دغو تخمونو په پاشلو کې تیرې کړې دي، کم چې نن یې دغه ګلان راشنه کړه. نو وروره او خورې، ته هم اختیار لرې چې په خپل ژوند کې د ګلانو تخمونه کرې او که زوزان کرې، نتیجه به یې ته په خپله ووینې.